د مشرانو جرګې درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. تاسو رابولم د دې مهال وروستیو او مهمو خبرونو ته. وروسته له هغه چې طالبانو د الفتح په نوم د عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستان، قطر او نور هیوادونه چې د افغانستان د سولې د بهیر ملګري دي باید د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د اعلان مخالفت او غندنه وکړي. د وسلوالو طالبانو له لوري پرون د الفتح په نوم پسرلني عملیات پیل شول. خلیلزاد د خپل ټویټر له لارې د طالبانو نوي پسرلني عملیات غندلي دي. نوموړي له ټولو افغانانو غوښتي چې باید د دې عملیاتو غندنه او مخالفت وکړي. خلیلزاد چې اوس مهال په افغانستان کې د سولې په موخه د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی، ویلي چې د وخت د غوښتنې سره سم باید ټول افغانان خپل راتلونکی په خپله وټاکي او لاسونه سره یو کړي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې 4 ځوانې نجونې په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړې شوي دي. د سیمه ییزو چارواکو په وینا هغوی ټولې د 15 او 25 کلونو تر منځ عمرونو کې وې. د هرات د والي ویان جهلاني فرهاد پرون وویل چې دا نجونې د لامبو په وخت کې د بې احتیاطۍ له امله غرقې شوي دي. هغوی ټولې د یوې کورنۍ وې او د غوریانو ولسوالۍ د برناباد سیمې ته د تفریح لپاره تللې وې. د فرهاد په وینا یوه بله نجلۍ چې هغه هم ډوبه شوې وه له مرګه ژغورل شوې ده. د ننګرهار ولایت پر شیرزاد ولسوالۍ ډله ییز برید شوی او هلته د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي وویل چې دا برید تیر ماښام د 9 بجو په شاوخوا کې شوی دی. هغه زیاته کړه چې پر ولسوالۍ د موټر په وسیله لومړی برید شوی او وروسته د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوه. نوموړی دواړو لوریو ته د مرګ ژوبلې د اوښتې خبر تاییدوي، خو د اوښتو زیانونو په هکله څه نه وایي. یوې بلې امنیتي سرچینې ویلي چې برید د 2 موټرو په وسیله شوی چې له امله یې د ولسوالۍ ودانۍ ړنګه شوې ده. سرچینې زیاته کړې چې یو شمېر کسان د ودانۍ لاندې شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. طالبان پرون په ټول هیواد کې د الفتح په نوم عملیات پیل کړي دي. وروسته له هغه چې په هاګ کې نړیوالې جنایي محکمې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د څېړنې د پریکړې د بیرته اخیستو خبره وکړه، متحدو ایالاتونو د دې محکمې له دغې پریکړې هرکلی وکړ. د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د اپریل په 12 په یو بیان کې وویل چې دا یو لوی نړیواله بری دی. هغه یو وار بیا خبرداری ورکړی چې د امریکایي وګړو او د هغوی د متحدانو په اړه له څېړنې لاس واخلي. ټرمپ ویلي چې دا یوازې د امریکا د وطنپالو وګړو لپاره نه بلکې د قانون د حاکمیت لپاره د بري خبر دی. هغه په هاګ کې د نړیوالې محکمې په اړه ویلي چې اضافي صلاحیتونه لري چې د محاسبې وړ نه دي او د امریکا خپلواکۍ ته ګواښ پېښوي. د نړیوالې جنایي محکمې قاضیانو د جمعې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې پریکړه یې بیرته اخیستې ده. او دا هم یو بهرنی خبر. ریپورټونه وایي چې د لیبیا د پلازمینې طرابلس په شاوخوا کې چې سخته جګړه روانه ده، نږدې 1.5 زره پناه غوښتونکي بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیواله اداره وایي چې هر ساعت د هغوی ژوند ته خطر زیاتیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنر مشر فیلیپو ګراندي پرون د اپریل په 12 په یوه اعلامیه کې وویل چې له دې کسانو سره باید مرسته وشي چې جګړې ته له نږدې سیمو ووځي. طرابلس لا هم د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ کوونکې ادارې په لاس کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر طرابلس په روان جنګ کې لسګونه کسان وژل شوي او د زخمیانو شمیر تر 300 زیات دی. درنو لیدونکو، دا و د دې مهال وروستي او مهم خبرونه. تر بیا بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.